یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه پر لار روان و چې ګوري یو غلام ناست دی او غلام ته نږدې یو سپی هم پروت دی. غلام د خرما سره مړۍ خولې ته کړه، بیرته یې راوایستله او سپي ته یې ور وغورځوله. حضرت عمر د ده نه پوښتنه وکړه، دا سپی ستا دی؟ حبشي ځواب ورکړ چې نه، زما نه دی. ده ورته وویل نو بیا دې ولې د خپلې خولې مړۍ راوایستله او سپي ته دې ورکړه؟ حبشي غلام ځواب ورکړ چې د سپي د غبرګو سترګو څخه راته حیا درېږي چې زه یې خورم او سپی راته ګوري. حضرت عمر ورته وویل چې ته آزاد یې که غلام؟ حبشي ورته وویل چې زه د بني غاضرة غلام یم. حضرت عمر هغوی ته ورغی او پوښتنه یې وکړه چې دا غلام د چا دی؟ د غلام مالک ورته وویل چې دا زما دی. حضرت عمر ورته وویل چې دا پر ما خرڅ کړه. هغه ورته وویل چې بس تا شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ چې نه، په خدای مې د قسم وي چې یا به پیسې اخلې او یا به غلام بیرته ستا کیږي. بیا یې غلام په پیسو واخیست او ویې ویل چې تاسو شاهدان ګرځوم چې د الله جل علا شانه د رضا لپاره دا غلام آزادوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غلام ته ورغی او زیری یې پرې وکړ چې مبارک شه، الله جل علا شانه آزادي در نصیب کړه. او یوه باغچه یې ورته وښودله چې دا باغچه هم ستا، دا ستا ملکیت شوه. حبشي غلام ډیر خوشحاله شو او ویې ویل چې بس نو د دې باغچې ټوله میوه د مدینې د فقیرانو لپاره خیرات ورکوم. حضرت عمر ډیر حیران شو او غلام ته یې وویل چې درته حیران یم، ټول خیرات کړل، سره له دې چې ته پخپله هم فقیر او ورته ډیر محتاج یې. غلام په ډیر قوي ایمان سره ځواب ورکړ چې زه د الله جل علا شانه څخه شرمیږم چې هغه پر ما داسې سخاوت کوي او زه بیا په هغه کې بخل وکړم.